د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې 3 ملکي کسان له دولت سره د همکارۍ په تور وژل شوي دي. د دهراوت ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ مرستیال جان محمد کریمي وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې د یو کور څخه 3 ملکي کسان چې 2 د ښوونځي زده کوونکي ورایستلي او وژلي دي. د کریمي په وینا د وژل شوو زده کوونکو یو ورور په پولیسو کې دنده درلودل او وسلوالو طالبانو له همدې عمله یاد کسان وژلي دي. دا وژل شوي کسان 2 کسان و چې هغه دواړه محصلین وو او یو کس مسافر وو چې راغلی وو، تقریبا پرون راغلی دي، وړمه ورځ راغلی دي. خو موږ د دغه ملکي خلکو د ژغورلو په خاطر باندې ډېره هڅه وکړله چې موږ د دې مخنیوی وکړو. خو دوی هغه وخت چې په دې باندې پوه شوله چې موږ د امنیتي ځواکونو سره په جګړه باندې مختیږو، نو دوی دا خلک په شهادت باندې ورسول او دوی په تېښته بریالي. په ورته مهال د دغې ولسوالۍ ولسوال عبدالمنان علیزی هم پیښه تاییدوي او زیاتوي چې دوی په سیمه کې د پیښې په لټنه پیل کړې. هغه وایي وژل شوي کسان ټول ملکیان دي او په دولت کې دنده نه درلودل. 2 کسان د جلاوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي، یو نفر چې مسافر د جلال آباد اوسېدونکي دي، دغه 2 نفر چې د جلاوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي، یو ورور شرغه په نامه افسر دی داخل په قومندانۍ کې. نو څېړنې روانې دي، تر اوسه دقیق معلومات نشته چې وروسته به موږ ټول خپل معلومات ستاسو سره شریک کړو. وسلوالو طالبانو بیا د چارواکو دغو ادعاو ته څه غبرګون نه دی ښودلی. احسان الله ولسمل، میلمه راډیو، روزګان.